ما چې کوم خبرې کولې استخبارات راغلل چې دا اشتباه ډاکټر شکیب کړی لاړ شه وینیسه. ته لطفا اصول ولوله د ژورنالیزم استاد لطفا ویلوله، زه توهین نه کوم، فقط درته ویلوله. په هغې کې ویل کېږي چې که د موبي ګروپ نه که د طلوع تلویزیون نه یوه اشتباه خپرېږي، یو څه شی اشتباه کېږي، هغه د طلوع د تلویزیون د آدرس نه خپرېږي، هغه بیا د شکیب اشتباه نه ده، د هغې جواب د طلوع تلویزیون رئیس ورکوي. دا لطفا وولئ. تاسو استاد کوئ استاد لطفا ته دې اړه تاسو بیا رئیس سره تماس ونیو چې دا اشتباه شوې ده. یو لغت لرو دې خبرې ته پام وکړئ. استاد تاسو ما خبرې ته نه پرېږدئ استاد، تاسو پرېږدم دلته پوینټ دی. مهرباني تاسو جواب ته غوږ نه نیسئ. زه فقط درته لطفا مطالعه وکړئ. ستاسو دا ویډیو بیرته اچوم، خلک به یې وګوري. آفیشل پوزیشن اجازه را استاد، خیر دی استاد اجازه را 2 دقیقې پرېږده چې زه خبرې وکړم، زه 2 دقیقو کې خبرې ختموم، بیا تاسو کولی شئ څه ووایئ. آفیشل پوزیشنز چې دی د کومې مرجع نه چې تاسو ویډیو خپروئ هغه مرجع به جوابګو اوسي. کله چې تاسو یو فنډیشن لرئ، یو بنسټ لرئ، او که دا بنسټ جواز ولري او قانوني مرجع اوسي او د دې د لوګو سره سمه یوه ویډیو خپرېږي، د دې بنسټ مشر باید د هغې ویډیو جواب ورکړي، ځکه د دې بنسټ مشر دی چې خپل کارمند نشي کنټرولوی. دا د فردي ګناه چې ده زړه دی چې کارمند وباسي، اجازه ورکوي، هر څه چې خو ملت د تا نه پوښتنه کوي، ځکه موږ د کارمند سره طرف نه یو. بس آفیشل پوزیشنز ته ډېر پام وکړئ. زه بیچاره آفیشل پوزیشن نه لرم، عادي ټیک ټاک کې یوه خبره مې کړې، زرګونه خلک یې کوي، خلک چې نه وایي. دومه خبره، تاسو ټایټل بیس ججمنټ مه کوئ په ژورنالیزم کې. تاسو زما د ویډیو ټایټل راخلئ، تاسو یو ځل لاړ شئ ډیلی میل ولولئ، تاسو یو ځل لاړ شئ نیویارک ټایمز ولولئ، د دو ټایټل وګورئ. مطلق ګمراه کوونکی نیویارک ټایمز کې خیر د زما خبره پوره شي بیا چې هر څه وایي. کله چې تاسو ټایټل لولئ او مثلا په ټایټل کې وایي چې یو سپي یو سړی مکمل وخور، اوس تاسو نه وایئ چې هله سپي سړی روغ تیر کړ، تاسو باید د دې جزیاتو د پوهېدو دپاره پوره ویډیو وګورئ. نو که تاسو ټایټل بیس ججمنټ کوئ تاسو یې کوی شئ. زه د هغې خلکو نه یم چې هر شي کې ډیبیټ وکړم، اګري ټو ډس اګري، زه د تاسو ججمنټ ته احترام لرم. ټایټل بیس کولی شئ جج وکئ. اما که چېرته د ژورنالیزم په اساس خبرې کوئ، کله چې تاسو ټایټل ورکوئ د ټایټل نه موخه دی چې تاسو خلک اټراکټ کړئ تر څو ستاسو پیام پوره واوري. دا چې خلک یې نیم کله اوري او بیا راځي ستاسو د ویډیو په اړه ججمنټ کوي، هغه د دوی ستونزه ده. اوس اجازه خبرې جواب درکولی شم؟ زه خپلې خبرې پرېږدم، مهرباني اوسه. اول ورور تا په دې نسیم ورور سره د خبرې کولې، تا وایي تلو ما ته مایک را کړی و، ما چې کوم خبرې کولې استخبارات راغلل چې دا اشتباه ډاکټر شکیب کړی لاړ شه وینیسه. هیڅ نه وه په یو ارګان کې، زه بدون شک د ارګان مسؤل یم. په حیث د جرنالست ستا دا مسؤلیت دی چې ته ما نه زما نظر وغواړي چې ورو ستا په ارګان کې دغه کار شوی، دا ستاسو رسمي پوزیشن دی که دا فردي اشتباه ده؟ د افغانستان نه دی چې شی د افغانستان نه دی. زه ازادي بیان دا تا ته پوره حق درکوي چې ته د مسلمان اول کې کاناډا کې تاسو ته مثال درکړم. زه کولی شم یو چا سره مصاحبه وکړم، زه کولی شم په یو چا نیوکه وکړم، زه کولی شم په چا څېړنیز راپور جوړ کړم، زه کولی شم حتی د یو چا بد عمل پرته د دې نه چې د هغه نه اجازه واخلم راواخلم. خبرونه ګورئ چې د کیم جونګ اون د اجازې خپرېږي، د روسیې د ولسمشر د اجازې پرته خپرېږي، د یوکراین د ولسمشر د اجازې پرته خپرېږي، د چین د ولسمشر د اجازې پرته ډېری راپورونه خپرېږي. طالبان چې یو ستر اسلامي امارت لري، د دوی د اجازې پرته چې د امریکایان راپورته کېږي د دوی خلاف راپورونه جوړوي. اجازه که چېرته تاسو اخلئ بیا به پاسیب ځواک به مو بیا نیوکه نه کوله، اول به مې اجازه اخیستې وه، بیا به مې په مذهب باندې نیوکه نه کوله، اول به مې اجازه ترې اخیستې وه، بیا به مې په ما نیوکه نه کوله، اول به مې اجازه رانه اخیسته. زما یوازې یو هدف دی استاد، کوم نصیحت چې نورو ته کوئ لطفا خپله عملي کړئ او په پوره احترام دا خبره تاسو ته. شکیب ګوره لږ ارام شه، خیر دی، ذهني ارام شه. په حیث ورو موږ ته خبرې کوو، دا ویوز او خلک پرېږده. په حیث دی زه هغه کس یم چې ورو ما ته سپورټ درکړی دی، زه هغه کس یم چې ته ما سپورټ کړی یې. دا مه هېروه، وی ډونټ بایټ د هینډ دیټ فیډ یو. دا مه هېروه. تاسو زه فیډ کړی نه یم استاد، کوم سپورټ چې تاسو راکړی د هغې نه ډېر سپورټ ما تاسو ته درکړی. دا زه هم چې تاسو مې خپرونې ته راوستئ، دا زه هم چې تاسو مې کولی، تاسو د کور دپاره مې سپورټ نه دی راکړی. شاید سپورټ نه استاد، زه غواړم احسان را باندې کاذب اجازه راکړه زه خبره وکړم که ونه کړم ورو وایي، اما په ما باندې کاذب احسان مه کوئ. چون کوم کارونه چې ما تاسو دا خبره جواب دی که نه ورو، ته په هغه سټرایک موضوع په قارې
چې ما خپل دفتر ته راوغوښتلې هغه موضوع خو دې نیولی او خلکو ته حقیقت وړاندې کا. اوس راځو اصولو ته. زه ځان ته جرنلیست نه وایم که زه په حیث زه ځان خپله ځان ته همدا اوس زه انډیپنډنټ جرنلیست یم. انډیپنډنټ جرنلیست دا د معنا نه ده چې جرنلیزم د دایرې نه بیرون کار وکړي. هغه بیا هم انټرنیشنل جرنلیزم سټانډرډ باید تعقیب کړي. او ما تعقیب کړی دا چې تاسو ته تعقیب نه ښکاري د دې د خاطر چې سیت هم پخوا حرام ویلې دا زما ګناه نه ده. اوس پوښتنه کوم استاد یو دقیقه اجازه راکړئ اوس کوم حلاله ده که حرامه ته ما په دې پوښتنه حرامه ده ولې په خپل ویډیو کې کاروئ؟ اشتباه وه. څومره که زه داسې اشتباه وکړم ولې مې د غاړې نه رانیسي؟ چې چا غاړه نه نیولی؟ څومره خلکو د فتوا ورکړي، څومره خلک د ملحدون کړه، څومره خلک د کافران کړه، څومره خلکو د اسلام نه زړه بد کړ. ګوره ما خلک اسلام ته نږدې کړي دي، ته یې ټاپې لګوې، تا به باندې دین ټاپې زه لګوم استاد؟ تا ټاپه لګولې ورو حمد استاد زه به د خپل اصول واضح کړم، بیا خپل خلک به په دې اړه قضاوت کوي. زه به تا ته لږ جرنلیزم ټیچینګ درکړم، بیا ته خپل کار کوم. نه مننه استاد، تاسو دعوتګر یاست، تاسو بزنسمین یاست، تاسو خیریه بنسټ لرئ. زه نه پوهېدم چې تاسو ژورنالیست هم یاست او 14 کاله ما هم ژورنالیزم کې کار کړی. که تاسو ما ته د ژورنالیزم ټریننګ راکړئ سبا ته به زه داسې وایم په یو ځای کې به فتوا ورکوم چې موسیقي حرامه ده، په بل ځای کې به رانه بیکګراونډ پلی شوی. مننه ستاسو د لیکچر اما زه فقط یوه پوښتنه لرم، اخر که تاسو فکر کوئ چې دا اشتباه ده اوس به ما دا ویډیو د خپل یوټیوب نه ښکته کړئ. نه ویډیو مه ښکته کوه، زه ته لږ وضاحت ولې نه ښکته کوئ؟ چې پروژه به نو نه شي ښکته کولی، شاید ته صلاحیت نه لري. یعنې دا معلومیږي چې تا هم د اول نه غلط یو ځکه ښکته کوې، ځکه تا اوپینین واغستو، نظریه د واغسته، نظریه داسې نه اوسې بیا ښکته کوې. دا کار نه منل استاد چې غلط اوسې. استاد جان ته غلط نه یې، زه بخښنه غواړم، زه غلط یم. ملت فیصله کولی شي او خلک پوهېږي چې ته غلط نه یې، زه غلط یم، زه بخښنه غواړم. زه بخښنه ما ته لږ اجازه راکړه زه به خپل خبرې واضح کړم. که نه تاسو وایئ استاد چې زه هغه ویډیو نه ښکته کوم چون زه غلط نه یم، که تاسو ته هغه میوزیک حلال ښکاري زه تاسو سره هېڅ ډیبیټ نه لرم. اوس په دې ښکته کوې چې دا معلومي د اول نه دا کار غلط تا کړی و. نه تاسو دا کار صحیح کړی، اجازه ورکړئ. که چېرته په اشتباه کې تاسو نه یوه ګناه وشوه استاد، د تاسو منطق دا ایجابوي چې هغې ته دوامداره باید مخته لاړ شئ تر څو خلک ونه وایي چې د نوروز نه اشتباه شوې. د دې د خاطره چې خلکو ته کم را نه شئ تاسو باید خدای ته کم را شئ. هره ځل چې ستا ګوري ګناهګاري دا څه شی وایې، دا ته څه شی وایې نه بیا درته وایم. ستا هغه ویډیو چې کوم موسیقي تا پکې کار کړی زه یې واضح درته وایم حلاله ده که حرامه. هغه ویډیو چې موسیقي به کار شوې ده اسلامي ادرس نه صحیح نه ده. ښه او ته بیا هم هغه نه ښکته کوې د دې د خاطره چې خلک فکر ونه کړي چې ته غلط یې. آفرین زنده باد. زه به تا ته واضح وایم، زه تا ته واضح یم والله الله مې شوڅو پر ویډیو ما خپله لیدلې هم نه ده. مشکل او ثبت کړی دی دا استاد ډېر ښه خبرې دې کړي. اجازه ورکړه خبرې ته اجازه ورکړه ورور، ته خبر اجازه ورکړې که نه ورکړې؟ نه استاد زه تا نه یوه پوښتنه لرم، هغه ویډیو غلطه ده تاسو یې ولې نه ښکته کوئ؟ خو لږ ماته اجازه راکړه زه جواب خو درکړم که نه. که ته ووایې چې زه هغه ویډیو ښکته کوم زه زه خپله دا د نیوکې ویډیو جواب ته اجازه راکړې که نه راکړې؟ استاد جواب پرېږده، ته برحقه یې زه ناحقه. زه تا نه یو پوښتنه لرم استاد، ته برحقه یې، ته زما مشر یې، تا په ما احسان کړی دی، تا ما ته ډېر څه زده کړي، زه نادان. زه تا نه پوښتنه لرم، زه تا نه یو پوښتنه لرم استاد د عباس ختموو، استاد د عباس ختموو ځکه تاسو کار لرئ زه هم کار لرم. زه تا نه یو پوښتنه کوم، که هغه ویډیو حرامه ده ته هغه ویډیو ډیلیټ که. زه اوس بخښنه غواړم زه خپله د نیوکې ویډیو ډیلیټوم، ته هغه ویډیو نشي ډیلیټوی استاد. یو دقیقه صبر زنده اوس به ډیلیټ کړم. ډیلیټ ټولو سړي سره واورئ. یو منټ زه هغه ویډیو ډیلیټ کا. زه به دا اوس دا وایم ورور ګوره ما ته بس ختم او زه به خوشحاله اوسم چې زه بالاخره وایم چې که یو شي ته حرام وایي نورې مه کوه. زه به تا درې شیان واضح کړم. زما مونځ قضا کېږي زه بیا ځم. ویډیو مې ډیلیټ کړه استاد. 2 دقیقې زه باید لاګ ان شم، زما پاسورډ باید لاګ ان شم. ویډیو مې ډیلیټ کړه انشاءالله زه بیا وروسته ستاسو خبرې اورم. ویډیو نه چې 15 به ډیلیټ کړم خو زه به خپل ټول رن ډیلیټ کړم که اسلام ته ناست یې استاد دا کوم ځای دی؟ تا د جی پی ایس لوکیشن راولېږم. نه کوم ځای کې ناست یې؟ ریلیونټ کوېشن دی، راځه موضوع ته بیرته ځو ځکه زه غواړم چې لږ ارامه شي. او عجیبه خبره کوې، کمپلیټ ریلیونټ کوېشن دی، بیرته پښتون ته ځو. زه تا ته 2 خبرې کوم. یو ورور چې ته یو اشتباه ګوري او ورګانې کوي، ستا عدالت دلته 3 خبرې دي. کریمزی صاحب یو ویډیو جوړه کړې وه ډېرې مې خوښه شوه، ډېر ښه معقول خبرې کړې وې. ما سره دې راشي ودې غږېږي اصلا معقولې نه وي. یو انسان چې د مچ خطاب یو چاته کوي، یو انسان چې د سپي خطاب یو چاته کوي، ځان ته نه د اسلام دعی ویلی شي نه ځان ته په اسلام مین فرد ویلی شي. هغه باندې بلکل استاد نه غواړم چاته توهین وکړم، خو کومه بده شي چې ما سره د توهین ته پیل وکړم
ډېره د ټینګې نه د مچ خطاب ابن تیمیه کړی دی اصل کې انسانانو ته چې هغوی ګرځي بل ځای نشي پیدا کولی فقط ګندیزي باندې کینی. شاید دا ستاسو دیني استاده ما زه فکر کوم یو انسان ته په اسلامي دعوت کې د دې د خاطره چې لاره وښایي د مچ خطاب نشي کولی. یو انسان ته د تیمي اجازه ده چې یو انسان بل انسان ته د مچ خطاب وکړي. بیا زه حق لرم چې یو انسان ته وایم چې محمد صلی الله علیه وسلم محمد ته یو موضوع چې تاسو ته حلال دي ولې ما ته حرام قضا کې ته سړی خبر ته پرېږده. محمد صلی الله علیه وسلم وی څوک چې مانځه باندې داسې کینی لسپي غوندې مه کینئ. یعنې خطابونه دا حدیث دی. بعضې عادتونه ځکه بیا تاسو یو نفر ته ویلی شي چې سپي غوندې مه غپېږئ. ته بیا irrelevant تاسو irrelevant کار کوئ. تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریح رااخلئ تفسیروئ چې ته خلکو ته کنځلې کوی شي. موږ په دې کې وغواړو استاد تاسو سره ډیبیټ کوی شم. لطفا راشئ یوه ورځ وټاکئ موږ په دې ډیبیټ کوو چې آیا تاسو د دې حدیث نه څو استفاده کوئ د دې د خاطره چې یو نفر ته هدف مې دا دی د دې امکانات په اسلام کې شته دی چې یو چا ته د هغه عادتونه کړنلارې مساوي کړي د نورو حیواناتو سره. دا شرعي کې مشکل نه لري. زه تا ته حدیثونه وړاندې کولی شم. بهترین حدیث دا مثال مې درکړو. ته ځان باندې هغه مه کوه. زه تا ته غواړم آینده کې چا باندې ویډیو جوړی 3 کاره وکړه انشاءالله. صحیح ده په حیث د جرنالست. زه تاسو نه یو کار غواړم استاد اجازه راکړئ. مخکې د دې چې چاته لاره وښایئ لومړی هغه خپله عملي کوئ. که چېرته بیا نن تاسو ماته نصیحت کوئ او دا بیا د موسیقي داستان ته جوړ شي چې راپورته شوی چې موسیقي ارامه ده او سبا ته ټنګ و ټونګ اچولی په خپلې ویډیو کې. ګورئ حضرت یو حدیث به زه هم درته وایم استاد تاسو ماشاءالله حدیث لرئ تاسو مخکې د دې چاته نصیحت وکئ باید هغه شی په ځان عملي کوئ. که تاسو کې عمل نه وي ستاسو خبرې اغېزمنې نشي اوسېدی. که چېرته تاسو دا ویډیو ډیلیټ کړه استاد که چېرته زه به یې لاره درته وښایم که چېرته تاسو دا ویډیو ډیلیټ کړه استاد زه به یې چک کړم. زه به لاړ شم خپله ویډیو به ډیلیټ کړم او زه دا حق لرم چې په خلکو نیوکه وکړم او د یو استاد په توګه که تاسو مشوره راکئ زه به خبره واورم اما بېرته به ستاسو عمل څارم. یو دوه خبرې ما ته هم حق راکوه خیر دی. د کوم ادرس نه خلکو به نیوکه کوې؟ د کوم ادرس نه؟ پوه نه شم استاد. د کوم ادرس نه خلکو به نیوکه کوې؟ څوک؟ ته. تاسو د کوم ادرس نه په خلکو نیوکه کوئ؟ زه په حیث د یو دعوتګر. زه په حیث د مسلمان. زما هر نیوکې عدالت فرد د یو افغان. نو بیا ته خپل ټایټل نه جرنالست او نیوروسرجن او دا ټول لرې کړه. ولې؟ ځکه تا مخکې ویلې زه جرنالست یم اوس وایي چې عام افغان یم. زه نه پوهېږم کوم طرف سړی تا ونیسي. یو ژورنال یعنې ته په کوم ادرس ونیول؟ دا ته اوس جرنالست یې او که جرنالست نه یې؟ اجازه راکړه ته جرنالست یې که نه یې؟ یو دقیقه ماته اجازه راست ستا دا استدلال خلکو ته لږ وښایم استاد چې لږ پې پوه شي. بسم الله. تا مخکې ویلې زه دعوتګر یم. دعوتګر یې عام افغان نه یې؟ بدون شک یم لیکن ادرس چې چا به نیوکه کوم چې عام افغان هم یم ژورنالست هم یم. ته څه وایې استاد؟ جرنالست یې که نه؟ جرنالست یې بس صحیح شو. نه ته اول دا خبره ماته وایه ستا د دې سوال نه موخه چې لکه ته تا څه غوښتل ثابت کړې؟ ورو چې ستا ادرس معلوم کړم بیا طریقه درته وښیم چې زه عام افغان یم. زه عام افغان یم. ته څه شی؟ هر یو افغان باید عدالت ولري که ونه لري. زه تا ته وایم عین پوښتنه تا نه کوم. هر یو افغان باید عدالت ولري که ونه لري. عین پوښتنه تا نه کوم. ته څنګه؟ ځکه ته همیشه خلکو نه پوښتنې کوې همیشه په خلکو ټاپې وهي. راځه استاد نن ما ته هم جواب راکړه. ته څنګه ته عادل انسان یې که نه؟ فتوا ته کوې مساوات ته کوې چې دې انسان دا اشتباه شوی دې دپاره تاسو کولی ټول میوزیکونه واورئ دا بسم الله تاسو هم اشتباه وکوئ. دا دلیل هم ته خلته وړاندې کوې بیا ملامت هم ځې. پوهېږې ولې؟ زه په هغه خلکو فتوې وهم چې په خلکو فتوې وهي. ما ځکه په تا فتوا ووهله چې تا د روژې میاشتې نه مخکې خیر ده استاد اجازه را دا تکمیل کړم اجازه دا ډېره مهمه ده. ما ځکه په تا فتوا ووهله استاد چې د روژې نه مخکې ماشاءالله ډېر احساساتي شوی وې او د موسیقي حرامښت په اړه د لیکچرونه ورکول موسیقي حرامه ده پرېږدې نه دی بد کار دی چې څنګه روژه تېره شوه د خپلې خبرې نه واورېدې او ډول ډمک سره راغلی. ولې؟ زه چې په تا فتوا ونه وهم څوک به یې وهي بل څوک خو جرأت نه کوي. ډارېږي نه ګوره خدای نه ټول راشي. ما ته ویلي دي چې ورور چې یو نفر ما ته راځي وایي چې موسیقي حرامه ده پام کوئ دومره هم ډارئ چې د دې موسیقي نه هم زړه بدوي چې موټر کې کینو چې یو ډسکوټیک کې هم غږ یې مونږ وایي چې والا دا حرام دی ودرې چې استاد نوروز ویلي وای نورو په سبا راځو سوال د استاد نوروز خپرونه ګورو یا ویډیو ګورو. دې موضوع کې انټرست نه لرم چې زه خلکو وخت ضایع کړم یا ستا وخت ضایع کړم.
زه غواړم 3 پوینټ ته وایم، زه به ته 3 پوینټ خپل ماته وای. سم ده ان شاء الله زه باندې ختم ورکو. اول دا د ورور یو مسلمان ته ټول نه مخکې مو ته مسلمانان یو، عدالت او انصاف اولین شی دی چې باید موږ ځان کې ولرو. که چا نیوکه کو عدالت او انصاف باید پکې وي، حق باید پکې وي. سم ده. دویم بیا موږ یو ادرس نه نیوکه کو، یو سړی د اسلام ادرس نیوکه، یو سړی د افغانیت ادرس نه نیوکه، یو سړی جرنالیست دی ځان ته انډیپندنت سایکاسټیک جرنالیست وي، هغه هم یو ادرس رولز او ریګولیشن چې هغه تعقیبول شي. اول دا ټایټل چې ته ورکې breaking news, you can now use music in your videos, it's purely halal. Yes, Dr. Shakib. Yes, it is purely halal because Ustad Nauruz is using. So if he is using, I will use it. نشي کولای اسلام نه دا کار، که یو سړی اشتباه کوي ته نشي کولای دې لپاره. زه ته مثال درکړم، یو سړی چې قتل کوي دې لپاره نو خلک قتل جواز لري، بیا ولې سړی ډیلیټ نه؟ هم اشتباه، هم اشتباه. اوس یو سړی چې قتل کوي تا اشتباهګانې کړي استاد، نور خلک هم پرېږده چې په ژوند کې اشتباهګانې وکړي، نورو پسې داسې ګربین نیولی دی، یو سړی ورځ و غبل دې تېخېږي. لږ ګوره استاد مخکې د دې چې نورو باندې ټاپې ولګوي، بل اشتباه کنټرول کړو. مهرباني. یو اشتباه، بل اشتباه، دریم اشتباه مساوي خیر سره نه کېږي. متوجه؟ اول دا. دویم پاکستان ته جرنالیست باید داستا اصول دی جرنالیزم چې ته به دغه ارګان، دغه فرد، هغه انټیټي اوپینین کامنټ به په هغه موضوع باندې راخلي. مخکې د دې چې په اشتراک باندې چې دا فتوا وارده کوي چې دا جرنالیست ما سیف صاحب فتوا ورکړي د ملحد دی، فتوی دا غنه انټرویو اخیسته و استاد ته ما پرې دی کنه پرې دی د فتوی په وایم چې تاسو ویل چې مسلمان باید عادل وسی، تاسو عادل نه. بالکل. خو ته زما غیر د دوشان لیسکا وای چې مشکل نه دی. د فتوی او د ریسپانس مې کې زما اسمان فرق دی. دا د زکا دا دوه ټول شو کنه. د فتوی او د ریسپانس ترمنځ زما او اسمان فرق دی. فتوا او ریپیټیشن او فتوا مې کې ډیر غټ فرق دی. ته یو چاته وای چې د عادتونه د ملحد دي، دا فتوا نه ده. نه زمون ملایان په خدای چې تاسو دغه یې استاد تاسو اشتباه کړی که ته چا باندې تکفیر کوي، ګوره چا باندې تکفیر دا ملحد دا تکفیر شو، صحیح شو. که سړی وایي چې ورته دغه عادت د مشرکینو دی، دغه عادت د ملحدینو، د عادت د جاهلانو دی، هغه به ته فتوا نشي ورکولی. هغه څه شی دی، هغه په تکفیر کې نه راځي. اسیب زواک زما مسلمان ورور دی، همیشه مو ته مسلمان ویلی دی او ما هرگز هغه ته د ملحد نه زه دم چې بعض اعمال زمونږ په افغانستان کې د مشرکینو دي چې خلک کوي، په نورستان کې هم دا اوس بعض اعمال د نورستانیانو د شرک نه ډک دي. زه اوس نورستان ته مشرک ویلی شم نه، عمل چې دی یو سړی او عمل د جهالت کوي، ته دا کار د جهالت دی. نصیحت مو څه شی دی؟ ځکه فکر کوم موږ یو راځو دریم پوینټ ته چې دا اخر زما پوینټ دی. دریم پوینټ مې دا دی ورور چې هیڅ کله هم ته یو چا سره شخصي عقده یو مسله اسلامي پکې مه اضافه کوه. که چیرته ما کار کړی دی ته نشي کولی وای چې نوروز دا کار کړی، دې دپاره د جاوید امرخیل میوزیک جواز شو، وحشي واورئ، هېڅ مشکل نه دی. دا جذبات کارونه مه کوئ، ځوانان خیر طرف ته ویسئ او انشاءالله په دې کې به غټ خیر وي. مهرباني زه غواړم تاسو وورم یو څو دقیقو کې زه دننه ځم ځکه زما مونځ قضا نه شي. اول خو د استاد الله راوله، همیشه راشئ، تل په دې بنډارو کې اوسئ. ډېری مسایل دي که وغواړئ کلم ډیبیټ پې وکړي، راشه استاد ډیبیټ وکړه، باسو کې موضوع غواړي ډیبیټ کې ورور چې ماشاءالله غواړي ډیر انټرست لري خبرو کې. ته پوه نه شوم څنګه استاد؟ کوم موضوع غواړي ډیبیټ وکړي؟ تا ته واضح نه ده غواړي ډیبیټ وکړي چې موضوع تا ته وایي چې ته مونږ ته وایې استاد، مونږ غواړو د تا نه هېڅ موضوع باندې زه ډیبیټ ته ضرورت نشته دی. هر څه واضح دي، داسې کوم شی نشته چاته هم چې زه ته ډیبیټ باندې خبرې کوم. نه که زه په تا سره په یو موضوع ډیبیټ کوم، مونږ ته راشه استاد، راشه مونږ ته درس راکړه، یو څه به درنه زده کړو. دوانو سترګو چې کوم شان زه پوهېږم وایم په کار نه دی چې په دې سره جنګ وکړي. زما مضمون احترام کوم، زما اسلام کې مضمون میټافیزیکس دی، الهیات دي چې کله هم څوک غواړي په دې موږ چې زده کړي څه ناچیز علمیت زه لرم، بسم الله زه شریک کولی شم. الله دې راوله یوه ورځ به وټاکو استاد، راشه مونږ ته متوجه یاست استاد؟ متوجه یم. زما لورکۍ راغله، هغه لږ ذره ډسټرب کړم، مهرباني. خیر د لورکۍ سره خبرې وکړه بیا مونږ بحث کوو. هغه وړوکې خبره نه ده، خیر مهرباني تاسو خپل خبرې وکړو. مشکل نشته ځکه مونږ بحث کوو، نور ملګري په تمه دي، زه نه غواړم چې
سمه ده فکر کوم زما خو چې نشته دی که تاسو موضوعات بسم الله راته ووایئ. نه تاسو خپل خبرې ختمې کړې، معمولا تاسو خبرې کوئ نور ته وخت نه ورکوئ، که نه ورکوئ اجازه ده لاړ شئ خپل خبرې مخکې ویسه. او بل ورور یو خبره بل هم کوم، یو دقیقه اجازه راکړئ. تاسو 3 خبرې وکړې، اوس مو چې بله خبره په یاد شوه ښایي کښېنئ نوبت ته په تمه اوسئ. نه لطفا استاد زه غواړم موږ ټول بیماره تورونه مه لګوه چې دا ورځ زما 15,000 ډالر تاوان کوم د پیسې د کوم ځای نه کوي. ورو ما نه پوښتنه وکړه. استاد اجازه راکړه، تاسو ته فقط داسې وایي. ګوره استاد هدف مې دا دی چې زه تاسو د اخلاقیات زده کړم، تل ماته د صافه مه لګول، تحقیقات وکړه. ان شاء الله په هغه کې به تا ته هم خیر وي، عوامو ته هم خیر وي، ان شاء الله ټول په خیر کې یو. سمه ده. کولی شئ اوله خبره تاسو دا وکړه چې عادل اوسئ. د عدل یو تعریف دا دی چې تاسو ویلې زه 3 خبرې کوم، بیا تا ته حق درکوم 3 خبرې وکړي. نو کله چې ما 3 خبرې شروع کړې، اجازه ګوره استاد تاسو نه پرېږدئ چې مزه غلی وم، د تا 3 خبرې اجازه را فقط 2 دقیقه اجازه را. ما چې 3 خبرې شروع کړې ستا لورکۍ پکې راغله چې رولکۍ دې څنګه وځي، اوس چې بیا خپله خبرې کوم تا ته بله خبره در په یاد شوه. نو زما یو غټه نیوکه د تاسو وروسته جواب راکړئ استاد. ما ستاسو نیوکې ما واورېدې. حداقل لطفا دغه د مناظرې اصول دا دي چې که زه خدای نخواسته مناظره نه، دغه د بحث اصول، دغه د مجلس اصول، دغه د پښتو اصول همدا دي چې نفر غږېږي بل نفر یې په خبرو کې کلادانګي. ناست یم تا ویل زه چې نه لرم، زه ناست یم ته راته ووایه زه اورم. بسم الله اهلا وسهلا. زه شروع وکړم ته بیا یو خبره کوي. اوس اجازه راکړئ. ما نه درته دا ټول لایف دا کار باندې کړو. بسم الله اجازه راکړه. اوس استاد زه وایم کله چې تاسو وایئ چې عادله اوسئ، زه به یو لاند مثال تاسو ته درکړم. زه د تاسو خبرو ته غوږ وم، د تا اوس چې خبرې شروع شوې لورکۍ دې راغله خو نه به دې پرېښوله. لورکۍ دې خلاصه نه وه، بله خبره در په یاد شوه خو مه یې کوه، لږ احساساتو باندې کنټرول ولره. بس ما لومړی شکایت د تا نه دا دی استاد، کله چې ته وایي عادل، مخکې د دې چې نورو ته نصیحت وکړې هغه نصیحت په ځان عملي که. که ته راځې ما ته وایي چې موسیقي حرامه ده او سبا ته ډنګو ډنګ سره راځي، بیا دا خدای دې وکړي که فردي اشتباه که د نیکه اشتباه مې اشتباه ده، حرام دي او د حرامو کار در نه شوی. تر اوسه پورې د ویډیو نه ډیلیټوم، اوس د ډیلیټوم خدای دې خیر درکړي. پس لطفا استاد زه کامل انسان نه یم، اجازه راکړئ. زه کامل انسان نه یم، تاسو هم کامل انسان نه یئ. تا نه به م اشتباه کېږي، ما نه به م اشتباه کېږي. نه به ته ساوند پروف اوسې، دغه ګناه پروف اوسې، نه به زه ګناه پروف اوسم. که ما نه ګناه وشوه همداسې راباندې ویډیو جوړه کړه، ورته شکیب دغلته دې عادلانه کار نه دی کړی. او که زه خو شاید ما کې انسانیت نه و، شاید د تا خبره ته خیر دی ما ته زنګ ووهه ورته شکیب دغه کار دی غلط دی، زما شمېره در سره شته. دومه مسله فتوا چا ورکړي، څنګه یې ورکړي، په کوم شکل یې ورکړي. دغه رسنۍ داسې یو لعنتي شی ده چې تاریخي پاتې کېږي، ریکارډ بیس پاتې کېږي. زه فقط غواړم او ټیکهدار چې زه کله وایم په چا دې بد نه لګېږي، ځکه زه ټیکهدار ته یو تعریف لرم. هغه انسان چې د خدای او د خدای د بندګانو ترمنځ د مولۍ په شکل ولاړ دی. زه د داسې ټیکهدارانو په مقابل کې فتوا ورکوم، په دې ویاړم او دوامداره به یې ورکوم. او ستا په نظر انسان زه یم مګر په هغې کې موسیقي اچولې او خپره کړې. یعنې همیشه ولې سوال د ما نه کېږي، ولې د تا نه ونه شي؟ زه جواب کوم. زه اصل کې په حرم کې وم، 13 ورځې په مکه کې وم. ما نه تقاضا وکړه ته موږ نوې ویډیو راولېږه. ما ته لکه چېرته ما نن شپې ماښام پورې ویډیو راولېږه صحیح دی، که نه پخوانۍ ویډیوګانې رییوز کوي. سمه ده. نو هغه ټیکس میسیج پروت دی. زما ویډیو نشو لېږلی. زه په اکثر خلک ته معلوم دی چې زه په مکه کې وم اخر 12 ورځې، الله دې قبول کړي. او هغوی ویډیو اپلوډ کړې ده. نو چون زه بیا په سفر کې وم، هېڅ نه وه وخت راسره نو چک کړی مې وی او نه ماته رالېږل شوی چکن ته، ځکه الحمدلله. لیکن هغوی ماشاءالله ښه ټیم دی. دا باید عدالت څه شی دی چې قمر ټیم په رمضان کې 40,000 کسانو ته افطاري ډوډۍ ورکړه، 15,000 کسانو ته خوراکي مواد ورکړي، یتیمانو کفالت، همداسې نور کارونه چې موږ کړي دي، هغه ټول ته راواخله په حیث یو جرنالست غیر عادلانه ورته صرف نظر کا چې هغوی یو اشتباه کړی په افطاري میوزیک په ویډیو کې عربي نشید کې لږ میوزیک و. نشید څه شی دی استاد؟ نشید په شعر او ترانې ته وایي. سندره او نشید کې ځمکه اسمان فرق دی. نشید همیشه د الله صفات کېږي، رسول صلی الله علیه وسلم صفات کېږي، او همچنان الله او رسول ته خل نزدیک کېږي. نشید عربي لغت دی استاد؟ شعر او ترانه معنا لري. نشید عموما هغه شیان دي چې کوم چې اسلامي دي د الله او رسول لپاره.
نشید لغوي معنا د زنده لیکن جنرالي نشید زه وایم استاد چې کله موږ یو لغت استفاده کوو باید په معنی پوه شو. زه درته معنا کوم مهرباني زه به تاسو زده کوم یا ملګری که دلته چیرته یې مشکل ته وایي زه به تاسو زده کوم مهرباني ورو نه زه خو دغه نه یم دیني عالم نه یم چې په معنی پوه شم. زه نو خو که چیرته زده ته عمومي فهم دې ګورم استاد چې څه معنا لري یا ته راته وګوره معنی څه ده ځکه زه نه پوهېږم. هر وخت کې ګورې نشید همیشه چې زما کوم معنا غوښتې ده هغه د شعر او د شاعري د نعت معنا لري. د شعر او شاعري زه فقط استاد غواړم دې ځکه واقعا تاسو نه یو څه زده کړم. زه نه غواړم مهرباني ځکه زه غواړم یو څه زده کړم. شعر او ترانه که معنا ولري بیا ورته نعت نشو ویلی ځکه هم د خدای ثنا او صفت ته وایي نعت د پیغمبر صفت ته وایي. نه کولی شي نعت کې د خدای صفت نعت کې نشید زمزمې ته هم ورور یعنی یو شی ته زمزمه کې دام نشید کې راځي. اوس چې نشید چې زمزمې ته وایي استاد بیا خو د جاوید امرخیل د وطن سندره او ستاسو د موسیقي دا یو شی ده. د جاوید امرخیل سندرې ته موږ نشید ویلی شو. په جاوید امرخیل کې میوزیکل ایکسټریمنټ استفاده شوي نه وي او داسې شی نه وي چې هغه د اسلام او د رسول په خلاف ځي هغه کې مشکل نشته دی. او دې کې خو استفاده شوي و استاد که نه ما ورته وویل چې اشتباه شوي که نه سلوک ته وایي صحیح شو. اوس استاد زه یو شی وایم او زه بیا هم بخښنه غواړم که په دې خفه کېږي. ګوره استاد یو ټیم چې جوړېږي په هغې کې چې یوه ویډیو جوړېږي دا ویډیو زه کولی شي عام خلکو ته دا شی ووایي هغو ته د منلو وړ اوسي اما ما ته نه وي. دا به د ایډیټ ټیم لري دا به د کوالټي کنټرول ټیم لري دا به د اپروف ټیم لري. تاسو یو مولوي صاحب لرئ ډېر نیک انسان دی څنګه د ټولو نه تېرېږي او د هغې په اساس 3 ورځو دپاره پاتې کېږي. قمر ته راغلی هلکان سره ناست دی په یو درڅخان سره ډوډۍ خوړلې په همغه سټوډیو کې د ویډیو ریکارډ کړي همغه هلکان تا ته ویډیوګان ایډیټ کړي دي یو میاشت نه 2 میاشتې نه څو میاشتې او که ته اوس هم په قمر باندې دومره باوري نه چې هغه هلکان د اسلام ته متحد هلکان دي افغانستان ته په خیر متحد دي خدای پوه شه او ته په دې هم پوهېږې اجازه ته په دې هم پوهېږې چې زموږ د میډیا مسؤل څوک دی او په میډیا کې هر یو کس کوم کار کوي او ته په دې هم پوهېږې چې په رمضان کې ټول هلکان مصروفوي شپې د ورځې کار کوي. یو کس کولی شي چې اشتباه وکړي د امکان شته دی لیکن تا د جرنالیزم اصول یو نه دي تعقیب کړي او ویډیو جوړ کړی ته اوس خپله پښیمانه یې چې زه ستا د فام کوم در باندې بده لګېږي زه ستا د فام کوم در باندې بده لګېږي تاسو زما د خبرو نه مه مې دفاع کوه مه مې طرفداري کوه حق ووایم دا ماته کافي دی. حق خو زه دا وایم استاد دغه حق مې ویل ما په حق کې دا ویل زه نه پوهېږم چې تاسو څه شی وایئ زه هماغه وایم خو که مې خبره واورئ ما ویل چې تاسو د ایډیټ ټیم لرئ د ایډیټ ټیم نه وروسته دا کوالټي کنټرول ته ځي د کوالټي کنټرول ټیم نه لرو مونږ څوک کوالټي کنټرول نه کوي ځکه اصولا موږ الحمدلله هغه اصول اکثر ملګري په دې پوهېږي لیکن انسانان درته وایم استاد د یو ملګري په توګه مشوره درکوم چې یو شی جوړوئ په اصولو برابر یې جوړ کړئ کوالټي کنټرول ټیم جوړ کړئ ستا د مشوره ما واخیسته او د پروف ټیم جوړ کړئ یو شی چې شروع کوئ اصولي شروع کړئ. مخکې تاسو په ژورنالیزم کې ماته لیکچر راکوو بیا ما هغه واورېدو زه ملګري په توګه تا ته وایم چې لطفا د پروف ټیمونه جوړ کړئ تر څو په راتلونکي کې هغه دپاره بجټ پکار دی چې هر یو ټیم موږ جدا جوړ کړو ته بجټ پکار دی کوم دونه بجټ موږ نه لرو. الحمدلله تېر 2 کلو کې اولین ځل وي چې موږ نه یو اشتباه کېږي میډیا له بل یا به دریم څلورم ځل یې په شمار دي او خیر ډېر دی په حیث زه دا وایم نن نه پس خپل کارو کې عدالت او انصاف او اسلام تطبیق کا دا مشکل حل دی او دویم شخصي عقدونه مخکې مزه جزاک الله. شخصي عقدې زه نه لرم استاد تاسو هم بیا مننه کور مو ودان لدی چې راغلی که مانه خفه اوسئ زه بخښنه غواړم د تاسو د ویډیو ډیلیټ کېدونه وروسته به زه خپله ویډیو ډیلیټ څنګه استاد بخښنه تېر شه بار بخښنه غواړم ما کارونه بیا کې زه فکر کوم تاسو اوږده یاست استاد زه نه یم زه په زړه کې اوږده لرم او په بخښنې کم نه راځم که تاسو وایئ چې بخښنې نه تېر شه او د بخښلو جرات یې نه لرئ دا د تاسو دعوت او اسلام دی. زما اسلام ماته دا ښایي زه د یو کوچني په توګه تاسو نه بخښنه وغواړم که چېرته خفه شوي یاست کار مو غلط وو که مو ډیلیټ که خپله ویډیو به ډیلیټ کړم او که فکر کوئ زما بخښنې کوم تاسو جنګ را سره کوئ تاسو صلاحیت لرئ دا ستاسو اخلاق او ستاسو دعوت ښایي. الله مو لره کور مو ودان خوشحاله اوسئ. جالبه خبره دا ده چې اوسني زمانه کې یو چا نه بخښنه مو غواړې درته په غوسه یي زه نه پوهېږم چې شی وایم اما د ورځې په پای کې وایم زه شخصا استاد نوروز ته احترام لرم زه شخصا د استاد نوروز ټیم ته احترام لرم زه یې کارونو ته احترام لرم زه په دې کې ستونزه نه لرم او که زما په خبرو باندې خفه کېږي زه ترې نه بخښنه غواړم د ورځې په پای کې زه ورته ورور وایم د ورځې په پای کې زه ورته استاد وایم او زه ورته وایم چې دغه غرور انسان د فرعون حد ته رسوي
که تا کې دومره غټ غروري چې ته خپله تېروتنه نشي منی او د خپلې تېروتنې د اصلاح په ځای راځي ما د ستوني نه کلک رانیسي، دا د دعوت لاره نه ده. که زه نوروز وای او په ما شکیب ویډیو جوړه کړې وای، دفتن مې خپله ویډیو ډیلیټ کوله. د هغې نه وروسته مې شکیب ته زنګ واهه، ورته مې ویل چې کور دې ودان زما یوه غلطي دې را په ګوته کړه، د ټیم نه اشتباه شوې وه، ښه ده چې متوجه دي کو بیا به دا اشتباه نه کوو. داسې مې ورته نه ویلې چې تا څنګه په ما فتوا صادر کړي، او ټول خلک پوهېږي چې هغه ویډیو کې زما هدف فتوا نه ده چې موسیقي حلاله کړم، او زه په دې هم پوهېږم چې تاسو دغه کوم نشید استفاده کړی، موخ همدا نه ده چې حرام شی وکاروئ. اما زما نیوکه په دې ده چې لطفا استاد متوجه اوسئ، کله چې یو کار کوئ اشتباهګانو ته متوجه اوسئ. لکه څنګه چې تاسو په ټیک ټاک کې د خلکو اشتباهګانې ګورئ، راپورته کېږئ، پې خبرې کوئ، ټاپې پې لګوئ، کیدای شي خلک ستاسو اشتباهګانې وګوري. او یو وروستۍ خبره کوم، استاد ته دا خبره ورسوئ، که خفه کېږئ، ځکه زه شراندازه انسان نه یم، که وایئ چې زه ګناهپروف یم او په ما دې څوک نیوکې نه کوي، سر د نن نه زه خپلې ټولې ویډیوګانې پرې کوم، هېڅکله په تاسو نه کوم، تاسو چې دی اصلا فالو کوم نه، تاسو خوشحاله اوسئ. اما زما نیت دا نه دی چې تاسو کم راولم، زما نیت دا نه دی چې تاسو ته مشکلات جوړ کړم، زما دا نیت نه دی چې د تاسو ټیم ته ستونزې جوړ کړم. زما نیت دا دی چې اسلام د ټیکهدارۍ نه راوباسم، او فرض وکړو که اسلام زه د ټیکهدارۍ نه راوباسم، پیل به یې په چا کوم؟ خو په هغه چا به یې کوم چې زما نږدې ملګري دي. دې کې د اوږدې خبره چیرته ده؟ دې کې د شخصي مسایلو خبره چیرته ده؟ زه شاید دا هیله ولرم چې زه که سبا ته استاد نوروز ته خدای مکه کنځلې وکړم، دا سړی چون ما پیژني، ملګری مې دی، دومره درک به ولري چې راپورته شي ووایي چې شکیب ښه دې کړي. دا به نور علمام تشویق شي چې ووایي چې هو شکیب پورته شو، په نوروز یې نیوکه وکړه، نوروز ورته ښه راغلاست ویلي، دغې ته وایي مسلمان، دغې ته وایي دعوتګر. علما به وایي چې په مونږ هم نیوکې کوی شئ. نو لطفا علما دې دغه یو څه له منځه یوسي، خلکو ته اخطارونه ورکول. په دې کې زما ګناه اصلا تا ته باید دا کنټکس مهم نه وای چې ما څه ویلي، باید تا ته مهم دا وای چې هو زما د بنسټ نه یوه اشتباه شوې او یو چا دا اشتباه را په ګوته کړې په عام محضر کې، ښه یې کړي چې لږ وټه کېږو، ښه یې کړي چې لږ اصلاح شو، مخکې د دې چې نورو ته د نیوکې ګوته ونیسو، لږ مو ځان ته پام شي. ټیم لرم کوالټي کنټرول نه لري، ټیم لرم چې د اپروف برخه نه لري. زه نه پوهېږم ښایي جواز تاسو ته چا درکړی، خو که سبا ته کار ډېري، خدای مکه د تا په ویډیو کې یو ډېر غلط شی لاړ شي، نړۍ ته به موږ جواب څه وایو. او بل رسنۍ چې جوړېږي، فانډیشنونه چې جوړېږي، اسلامي امارت باید ترې پوښتنه وکړي، د ایډیټ ټیم شته که نشته، د اپروف ټیم شته که نشته، د کوالټي کنټرول ټیم شته که نشته. واوروره چې بودیجه نه لري خو بند دی که نو. او جالبه ده، تر پرونه یو نفر ما ته وایي زه میلیونر یم، نن بودیجه نه لري. زه نه غواړم نیوکه وکړم، ځکه زه نه پوهېږم چې خو ځینې وخت د سړي زړه دردېږي استاد. او بیا هر دقه زه چې تا ته وایم چې زه بخښنه غواړم، تا هغه زما بخښنه هم داسې راخلې لکه زه چې تا ته احتیاج یم. واوروره نه یم احتیاج، صدقه دې شم. او بیا هم زه وایم د ورځې په پای کې ستا د ټیم نه، د تا نه زه شخصا بخښنه غواړم، خدای دې ونه کړي چې څوک د ما نه خفه. او زه د ټیک ټاک کې د دې د خاطر نه راځم چې خلک د ځان نه خفه کړم، نه د دې د خاطر یم چې خدای مکه کوم چاته مشکل جوړ کړم. اصلا مې دا نیت نه دی، هېڅکله مې دا نیت نه و. اما یو شی زده کوئ، که په نورو ټاپې وهئ، په ځان د ټاپو د لګېدو تحمل هم ولرئ. ځای هغه سوځي چې اور پې بلیږي. که ته چېرته راجګېږي یو ځوان ته وایي چې ته ملحد یې، که ته چېرته راجګېږي یو ځوان ته وایي چې ته کافر یې، که ته چېرته راجګېږي یو ځوان ته وایي چې ته ډاکټر نه یې، او که بیا یو څوک راجګېږي تا سره بېرته فقط تا ته وایي چې وروره تا دومره نیوکې وکړې، دغه یوه نیوکه زما د طرف نه هم درغله، بیا وایي ته اوږده یې. وروره د څه شي اوږده؟ اوس خو زما یوه پوښتنه ده چې موسیقي حلاله ده که حرامه؟ استاد جان ودې ویلې حرامه ده، درته وایم خیر ولې دې ځان ته په ویډیو کې کارولې؟ وایي هغه اشتباه شوې، درته وایم چې اشتباه شوې ولې ډیلیټ کوې نه؟ وایي که یې ډیلیټ کړم بیا خلک وایي چې تېروتنه یې کړې. نو یعنې تر دې حده پورې تاسو غرور کې یاست چې یو حرام شی تاسو پوسټ کړی، اوس یې نه ډیلیټوئ چې خلک ونه وایي چې ما اشتباه کړې. او استاد که مو ویډیو ډیلیټ کړي، زه بیا هم درته وایم زه مو ویډیو ګورم. زما یوازې موخه دا وه چې علما هم باید متوجه شي چې یو څوک شته دی چې دوی مو څاري. پس که مو لیدلي چې
که مو ولیدل چې ویډیو مې ډیلیټ کړې، زه مې خپله ویډیو هم ډیلیټوم او شراندازه کارونه نه باید وشي. که یو چاته نصیحت کوئ په خپل نصیحت ودرېږئ. د ټول نه مننه. نن مو دونه عجیبه بحث لره. هر هغه ملګری چې فکر کوي مشکل لرم یا فکر کوي بحث کوي، که کنځل هم کوئ راشئ، ځکه دا ستاسو نمایندګي ښایي چې څومره د علماو سره ناست یاست. اما راته ووایئ مشکل مې څه دی. زه ټولو هغه ملګرو ته وخت ورکوم چې غواړي راشي بحث وکړي او زما مشکل را په ګوته کړي. یو نفر مو کومنټ کې ولیکئ چې وروره ته غلط یې، زه به مو راپورته کړم. هر هغه څوک چې راپورته کوم په کومنټونو کې کنځلې کوئ او چې کله مو راپورته کوم بیرته چې دی دغه کېږئ، څه ورته وایي، ځئ راشئ کومنټونو په ځای راپورته شئ، فکر کوئ زه غلط وم، په ننني بنډار کې مې خبرې غلط وې، برحقه نه وم، راپورته شئ را سره بحث وکړئ. هر هغه څوک چې یاست. زه د هغې خلکو نه یم چې ډله ولرم، ټیم ولرم، ټپله ولرم او یوازې هغو پورته کړم ووایم ته ودرېږه چې څوک ماته کنځلې ونه کړي. الله مو راوله، راشئ راته ووایئ، قناعت راسره وکړئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم. ما غلط په دې ولیکل ته ما راجیک کې ډاکټر صاحب دغه یو میاشت ما خبره واوره ډاکټر صاحب که زه غلط یم لطفا ماته ووایه. یو خبره لرم بیا زه درنه ډاکټر صاحب ډېر سلامونه احترامات درته تقدیموم. ډاکټر صاحب ګوره دغه یو آفت د دین د ځان آفت دا مشهوره مقوله ده چې د نیمچه ډاکټر لخوا نه ده او آفت د دین څه د نیمچه ملای طرف نه ده. متاسفانه په دغه ټیک ټاک کې نیمچه ملایان او مفتیان او دا خلکې څه خلکو باندې افراطي ټاپې لګي. موسیقي ګوره موسیقي زه هم وایم حرامه ده، مګر هغه موسیقي چې موږ شهوت خواته بوځي، هغه موسیقي چې موږ له خدای نه لري کې هغه بالکل په دې کې هیڅوک شک نه لري، هغه مبتذله ده، حرامه ده. مګر هغه موسیقي چې پکې نعت ده، پکې حمد ده، پکې د حماسي سندرې دي، د وطن محبت ده پکې، هغه څوک چې وایي حرامه ده دا بالکل خپله نه پوهېږي، دا علم نه لري. په قرآن کې داسې صراحتا آیت هیڅ نشته ده، هیڅ عالم نه. الله دې اجر درکړي. مننه قان مې زه دې ښکته کوم ځکه زه نه غواړم ډېری مینهوال چې د استاد نوروز دي خفه شوي اوسي او ونه وایي چې موږ ته وخت رانه کول شو. الله مو راوله خپل زړونه نن تش کړئ وروره. مهرباني دغه مات زړه دی چې دی ورور تا لیکلي وه غلط یې، مهرباني اورمه راته ووایه خپله غلطي مې غواړم اصلاح کړم. السلام علیکم، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ الله دې اجر درکړي. مهرباني ورور. وعلیکم السلام. زه نه پوهېږم کوم ملګری غږېږي و غږ دی اورم. مهرباني صاحب. ښه دغه مات زړه دی. ښه بندگان چې راغلي دي په دنیا کې چې ژوند کې د امتحان د الله تعالی په رنګ امتحان وکړي. نو دا نوروز ساز داسې چې کوم غلطي سوی و، دا کوم ساز د سروز عربي ساز چې پر دا خپل کلیپ باندې راوستلی و، دا یو غلطي ځینې سوې ده. دې غلطي پر ځای باندې باید چې تا دلته پر میډیا باندې په دې پسې ویډیو جوړوله، دوی دې شرمنده کوله، خلکو ته ایسه یو ښه خبره ده، یو ښه درس یې ځینې زده کوي، هغو کې په 100% کې 10% پر دوی باندې ودرول، 10% خلکو دوی بلاک کړه. نو د دې پر ځای چې تا په دې پسې دغه ویډیو جوړول باید ستا سره واټساپ نمبر په شخصي کې در سره باید تا په واټساپ کې ورته ویلی چې نوروز صاحب دا کار مه کوه، دا کار د کېدلو نه دی. مجاهد صاحب خبره دې بالکل صحیح ده. صحیح دی یا نه صحیح؟ دا میډیا مجاهد صاحب خبره دې بالکل صحیح ده. زه در سره منم، خو زه غواړم دا ووایم چې زه فرض وکړئ ناپوهه، زه یو ډاکټر، زه دیني عالم نه یم. استاد نوروز ولې دا کار نه کوو؟ ولې چې د کله د خلکو اشتباهات لیدل ده ورباندې په ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې. نو ځینې وختونه ته مجبوره یې چې بالمثل عمل وکړي د یو چا سره تر څو د نورو خلکو په درد باندې پوه شي. زه فکر کوم که چیرته تاسو د ما نه هیله لرئ چې ما باید داسې یو برخورد کړی و، همدغه هیله ولې بیرته د استاد نوروز نه لرئ؟ یعنی یو دیني عالم کوی شي راشي ټیک ټاک کې یو چا باندې ټاپې ولګوي، کنځلې ورته وکړي، د سپي خطاب ورته وکړي، هغه ته څه نه وایي، دیني عالم دی، حق دی. اما یو عام انسان که راپورته شي په دیني عالم په عام محضر کې نیوکه وکړي، هغه ته وایي چې ولې د شخصي ورته نه ویلې، نو دا خو د خدای لار نه ده. زه وایم تاسو کولی شئ نیوکه عام هم وکړئ تر څو نور خلک زده کړي
نورو ته پنج شي چې بې ځایه ټاپې ونه لګوي او تاسو کولی شئ نیوکه پټ هم وکئ. نیوکه تاسو په اسلام کې کوی شئ، که یې عامه کوئ ګناه نه ده، خو که پټه یې کوئ بهتره ده. متاسفانه یو شی تاسو ته په اسلام کې غلط ښودل شوی چې که تا د ټولو په مخ کې نیوکه وکړه ته ګناهګار شوې. ته ګناهګار نه یې. که یو څوک ویني چې غلط کار کوي د ټولو په مخ کې ته مخه نیولی شي، خو که یې پټه مخه نیسي بهتره ده. دا جرم نه دی. شاهین صاحب ستړی مه شي. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، داسې دی چې ما درته وختي غلط ولیکل په دې خاطر چې ته مراجع کې. ډاکټر صاحب ما په دې خبره کې غوښتل چې وضاحت وکړم چې کله دوی په چا باندې ټاپه لګوي، که حسیب دی او که هغه ته یې تا ته وایي چې ته ډاکټر نه یې، په دې ورته ځان ښه ښکاري. خو که چېرته ته وایې چې ستاسو دا کار غلط دی، دا هماغه د مولوي خبره ده چې دو د مولوي شاکر مفتي منیر شاکر چې دوی چې دی کفر پروف دی، نو چې ته د دوی نیوکې دو ته په ګوته کې په دو باندې بد لګېږي، په دو باندې ښه نه لګېږي او بېرته در باندې انتقاد درته وایي چې ته په موږ باندې دا نیوکې ولیکې، او چې دوی په تا باندې نیوکې کوي، تا ته که تا یو غلطي کړي یا نه کړي، تا پسې مطلب پوسټونه کوي او هغه کوي، په هغې کې خو دو ملامته نه وي. خو که تا دو ته یو غلطي په ګوته کړه، ته پکې بیا ملامت شوې، بیا وتا ته ډاکټر هم نه وایي، بیا په بل باندې د ملحد. دقیقا شاهین صاحب، او زه وایم چې داسې باید نه وي. نور باید دغه رواج له منځه یوسو. که انسان په عام محضر کې خبرې کوي، کاموال باچا صاحب الله دې راوله، زه تاسو ته وخت درکوم. لومړی غواړم IMOK او حبیب جان ته لنډ وخت ورکړم. IMOK ورور فکر کوم په ما مو نیوکه لرله، مهرباني زه یې اورم که کوم ځای کې مې غلطي کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم ډاکټر صاحب محترم، زما غږ اورئ؟ او جان مهرباني. ډاکټر صاحب اول خو تیر شوی اختر دې مبارک شه، روژې منځونه تراویح عبادتونه دې قبول شه. تاسو دې مبارک شي، الله مو راوله. ما چې تا ته ولیکل چې ته غلط یې، په دې خاطر زه تا ته د پاس راجګ شوم. دا ته چې کومې ویډیوګانې ورکوې او کومې خبرې کوې او نورو سره کوم مصاحبه کوې، زه یې تا خبرې اورم، تا خبرې تعقیب کوم، موږ درنه ډېره مثبته انرژي اخلو. په دې خاطر راجګ شوم چې تا خبرې مې واورېدلې او ډېر ښه بحث دې ورسره وکړو، ډېر اخلاقانه بحث دې ورسره وکړه. نو ډېره مننه کوم، زه درنه لاندې ځم. په دې خاطر ما تا ته ویل چې حبیب جان مهرباني د تاسو نیوکه اورم، بیا پاچا صاحب ته وخت ورکوم. مایک دې بند دی ورور مې، مایک دې بند دی. که دې کنځلې کړې مې نه مې دې اورېدلې، ځکه مایک دې بند و. خدای دې نه کړي داسې څرګندلي کوو. بس اول سلامونه وړاندې کوم پاچا صاحب ته او تاسو ته او ټولو ته. زما یو نیوکه ده پر تاسې باندې، البته زه دا حق لرم چې پر تاسې باندې وکړم، که څوک تاسې موږ استاد او ډاکټر صاحب سره کم یاست، خو زه دا حق لرم چې پر تاسو او په نوروز او پر نورو داسې باندې چې ما فالو کړي دي، هغه حق هم لرم چې نیوکه پر وکړم. دقیقا. نو اول مې دغه موضوع بل ورور اشاره ورته وکړله چې وایي دغه دی، وایي که چېرې دغه نیوکه تا په واټساپ یا په شخصي دغه کې ورته کړې وای، د یو بهتره وای. مثلا چې تا دلته په ټیک ټاک کې دغه کړل 2000 3000 تر 2000 ټول هغه خلک یې ګوري. دلته داسې خلک دي چې ټیک ټاک تعقیبوي، هغه تحلیل نشي کولی، هغه موضوع ته نشي داخلېدلی. مثلا هغه ظاهري الفاظ چې ولیدل، اوس دا ستا د ویډیو څخه ډېری خلک مثلا چې دا اورېدلي چې واقعا شاید دغسې یو پېښه سوي، دا ټیکهداران دي. حال دا چې دوی ټیکهداران نه دي، څه دي غلطي به ځینې سوي، ټیکهداران هم نسو ورته ویلی. اوس خصوصا که چېرې زما اواز یا ورسېږي یا دا ملګري زما اواز ورورسوي تر نوروز صاحب پورې، نوروز صاحب باندې هم دغه نیوکه لرم که چې په هر لایف کې دی راغلی دی، هر ډیبیټ ته راغلی دی، هر موضوع ته راغلی دی، دغه شي ته اشاره کوي چې ډاکټر صاحب تاسې زما په سټوډیو کې ویډیوګانې ډېک کړي دي. ډاکټر صاحب بس تاسې په سټوډیو کې ویډیوګانې ډېک کړي، خو دا نه ښایي چې ته په هرې ویډیو په هر لایف کې دا خبره تکراري کوي چې ډاکټر صاحب تاسو موږ د ټیم سره ویډیوګانې ډېک کړي دي، استاد موږ په سټوډیو کې ویډیوګانې ډېک کړي دي. هغه به البته ستا په سټوډیو کې 10 یا 15 ویډیوګانې. دغه د ویډیوګانو موضوع ما ویلې وروره، ډېره واضح مې ویلې. کله چې دا سړی ما راوغوښته، زه استاد نوروز سره په دې غږېږم، ډېر لنډ په دې اړه وایم، ګرچې په کار نه ده. ما د رڼا لار خپرونې ته راوغوښتو، هغه وخت کې چا نه پېژنده. ما وغوښتل چې په لمر تلویزیون کې دا بحث وکړي، ځکه زما یې بحث خوښېده. بیا د ما ته ویلې ما یو پروډکشن جوړ کړی، ته راشه دلته ویډیوګانې ډکوه، په فیسبوک کې شیاروه چې خلک د پیام واوري. نو کله چې ما د ویډیوګانو ثبت شروع کړی او زما څو ویډیوګانې چې د مشهوره شوې، ما ته یې ویلې چې کومې ویډیوګانې تا ثبت کړي نور ته باید هغه سوشل میډیا کې وانه چوئ، هغه مونږ یو لړنا کې اچوو، خلک باید پیسې ورکړي تر څو هغه ویډیو واوري.
او د دې په سر ما ورته ویل چې زه ورور داسې کار نه کوم، زه ویډیوګانې ثبتوم چې خلک یې په وړیا شکل وګوري. بیا په همدې اساس مو یو جنجال وشو او ما ولې ده وویل چې نه مونږ خو دلته خلک لرو راځي مونږ معاش ورکوو، دوی ویډیوګانې ډکوي یو لړناکې اچي. ما ولې زه معاش ته ضرورت نه لرم، زه خو تا سره د ملګري په توګه دلته وم. نو ما به خپله موټر کې به تلم، بېرته موټر کې راتلم، ما ته خپله ډوډۍ مې مالته په خپله اخیسته، د دوی سره مې ډوډۍ نه خوړله. پس او شپې زه کېناستم چې ایډټ وکړم او زما هماغه ویډیوګانې اوس هم په یو لړنا کې پرتې دي، په پیسو باندې خلک ګوري، ځکه ما یو کورس جوړ کړی و بی ټو بی. نو زه فکر نه کوم چې دا د کوم غټ احساني که د احسان خبرې دا زه وم چې استاد نوروز ته مفت کورسونه ثبت کړي، نورو خلکو ته یې پیسې ورکولې او ما پیسې نه دي ترې اخیستې. اما بیا هم الله دې اجر ورکړي د دې چې راغلی دی اوسي. پاچا صاحب ستاسو نظر اورم، حبیب جان نور څه خو نه لرئ؟ یو دغه موضوع مې غوښتل چې اودریکه خبرې وکړم، که څه هم چې وخت نه لري مشکل نشته. نو سلامت، الله دې اجر درکړي، کور دې ودان. مهرباني پاچا صاحب الله مو راوله. السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، تیر شوی اختر مبارکي م درته یم، روژې ته الله دې اجر. تاسې محترم فامیل ته هم د مبارکي وایم. داسې دا ډاکټر صاحب چې دا ستا خبرې مونږ اورو، مونږ د دې لپاره نه و چې یاره تا ته مونږ یاره دغه وکړو چې یاره ډاکټر صاحب ته ډېرې ښه خبرې کوي، خو حقیقتونه چې هر څوک وایي باید سړی ومني. ما ته چې دا اوس دا حالت ښکاري ډاکټر صاحب، ما ته هغه د پېښور وخت را یاد شي، د شمشتو کیمپ، د کچاګړۍ کیمپ او دا نور کیمپونه چې دغه زه دلته دغه باندې خبرې نه کوم، استاد نوروز باندې جنرال خبره کوم او حقیقتونه چې کوم تېر شوي هغه زه ته وایم، ځکه چې سړی هلته موجود دی، په کار نه چا بار کې سړی. دقیق الله دې اجر درکړي. وروره په دې کیمپونو کې د ریډیو نشو غږولی، بغیر خولۍ نشي ګرځېدی، سندره دې په نشو اورېدلی، ساز دې نشو غږولی، یو رقم ته حل و. مګر تاسې بیا وکته ډاکټر صاحب محترم چې د عمقه لیډرانو بچي سخت څه کارونه یې وکړه په دې خارج کې، بډې ومانځلې، سیالونه څه کوي چې بېادبي دې ما پرې چې خالي په نیکرو کې وګرځېده، یعنې نایټ کلفونو کې هغه دی د هغې په دغه وانې دي. نو ډاکټر صاحب اوس موږ دا سوال کوو چې دغه ساز، دغه عکس یا دغه ویډیو تر پرونه پورې حرامه وه، نن هغه عمقه موبایل هم خلک کاروي، عکسونه مو باسي، ویډیوګانې هم جوړوي، د ټول نه غټ موبایل چې زموږ ملا صاحب سره په مخامخ جیب کې ایښی 4 کیمرو والی، دا د کوم ځای نه دغه راغی، دا حدیث راغی چې دا شی دلته روا کو، پرونه پورې ناروا و که نه. اول خو په ناروا خبره شي، اول دا انټرنیټ بالکل ناروا دی، که د حرامو خبره شي دا انټرنیټ زه وایم چې دا ناروا دی، دا موبایل ناروا دی، یوټیوب ناروا دی، فیسبوک ناروا دی، ټیک ټاک ناروا دی. و ډاکټر صاحب موږ او تاسو ګورو د شیانو سره مخامخ یو، څه رقم شیونه په دې ټیک ټاک کې موږ او تاسو مخې ته راځي چې کتونی خو خامخا راځي زموږ او تاسو مخې نه تېرېږي. زه درته وایم چې ګورئ په افغانستان کې زموږ دا بدبختي ده چې د انسان وجل دا روا دي، مګر سیل چې دی ناروا دی. وطن خرڅول روا دي، مګر سیل چې دی دا ناروا دی. وسړیه موږ دا ویو چې زه دا سیل خو بالکل په یو طرف ته موږ کېښودو. په دغه اروپا کې چې موږ او تاسې اوسېږو ډاکټر صاحب محترم، زه خو ډېر وخت دلته ژوند کوم، په دې ټول اروپا کې ته ماته 100% دا خلک وښیه او مسلمانان چې دې صحیح ټیکس ورکوي حکومت ته، ګټي 100 او حکومت ته ښایي 10 یا 20 ورته ښایي، پوره ټیکس نه ورکوي. یعنې د یو انسان حق خوړل دا ډېر غټ جرم دی، که دا ساز ډېر غټ جرم دی که نه، ځکه چې ته یو د انسان حق خوري، هغه الله تعالی تا ته نه بخي. الله تعالی ته کېدای شي ما مونځ ونه کړو، الله تعالی کېدای شي دغه مونځ ما ته وبخي، لکه غفور رحیم دی. خو که چېرته د بل انسان حق مې خوړلی الله تعالی ما ته هغه نه بخي. نو داسې ده چې هغه مفتي منیر شاکر صاحب به ویلی چې ملا کفر پروف دی، حقیقت خبره ده چې ملا کفر پروف دی. تاسو وګورئ چې هماغه مفتي منیر شاکر صاحب پسې دغه خلک څه رقم خبرې کوي، دغه هغې د حق خبره کوله، هغې صحیح خبره کوله. صاحب یو شی زه وایم، زه فکر کوم په اسلام کې حرام دی، ولو که هغه کوچنۍ خبرې که غټه خبرې. خو درد هغه وخت چې ځینې خلک د علماو په نوم، دا زه چې ټیکهدار ورته وایم، علما ورته نه وایم، یو دلیل دا دی چې ما د علماو سره ناسته پاسته کړې او زه د علماو سره اوسېدلی یم. علما دومره شکسته نفسه خلک چې که اشتباه د تامي هغه درته وایي چې وبخې زه غلط یم، که ته ورته کنځلې کوي هغه درته چای اچوي او اولې په ځان عملي کوي بیا یې تا ته وایي. زه خوږیاڼو ته لاړم، په هغې وخت کې چې دی ما نه معمولا دغه په مسجد کې مونځ نه کېده. نو د علماو یو هلک ما ته ویلی چې ته ولې جماعت ته نه ځې. زه هغې وخت کې چې دی ځوانکی وم، یو 14 کلن هلک وم، ما په ویلې حوصله نشته، مونځونه اوږده کوي، مونږ به لاډو کوله.
بیا ته ماته چې پورته شه مونځ ته په څنګ کې زمونږ یو ملا و خدای پاک دی وبخښي ډېر ښه سړی و زه یې نوم نشم اخیستی ځکه د طالبانو یو غټ سړی و ده وویل چې نه دا د کابل جان نه راغلی ده ته څه مه وایه نو ده دا ټول به جیک شوه چې کله به ټول جیک شو 2 کابلیان به لډو ته غلي سره کېنستو ځان به راته بد ښکاره شو چې دا حجره ټوله خالي شوه او مونږ سپیره ناست یو نو باور وکړئ په درېیم ځل د مونځ مونږ هم پسې جیک شو هلته هم چې اودس وکړه د اودس نه وروسته هم چې مونځ وکړه بیا د دې قرآن ترجمه په کوم آرامۍ چې ده ویلې په کوم غږ یې چې ویلې اصلا د لډو لس چنده خوند یې وکړه د هغې نه وروسته چې بیا زه په مونځ راغلم بیا به مسجد ته به همیشه تلم اوس دغه اختر چې تېر شو ما ژړلي ځکه مسجدونه دلته نشته چې سړی تراویح وکړي ما تراویح مسجد کې ونه شوې کولی پس علما زه وایم باید دو ډېر صبر ولري دو ډېر حوصله ولري او که یوه اشتباه ترې نه کېږي اشتباه د هر چا نه کېږي زه مشکل نه لرم باید دغه زغم ولري چې مونږ پرې نیوکه وکړو او هغه نیوکه اصلاح کړي زه بېرته تا ته هم راځم پاچا صاحب قاري صاحب ذاکر راخلم بیا بېرته د تاسو نظر هم په دې اړه اورم قاري صاحب الله مو راوله ستړي مه شئ السلام علیکم ورحمت الله ډاکټر صاحب محترم او نور ټول ملګرو ته سلامونه او هیله لرم چې کوچنی اختر مو ښه په خیر سره تېر کړی وي الله پاک مو روغ ولره او ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ کور دې ودان مهرباني صاحب د تاسو نه اورو ډاکټر صاحب اوس د اصلي موضوع څه هغه مهمه نکته ته زما په لاس راکړه او بل دغه بادشاه صاحب چې وویله چې مطلب د علماو په برابر باندې خبره وکړه هغه خو تا داسې جواب ورکړې داسې قانع کننده جواب دې ورکړې چې بیخي بالکل زما خبرو ته ضرورت پیدا نه شو چې اوس ما ورته کړی و نو تاسو کوم نظر لرئ زه وایم زه فکر کوم ما پاچا صاحب او قاري صاحب ما یو شی دی زه ولې یو کار کوم دغه یو ملګري وایي چې ولې ډېره غټه نیوکه کیدای شي په ما دا اوسي چې ولې د استاد نوروز نیوکه تاسو په هغه ته په وټساپ کې ونه ویلې زه غواړم دې ته یو لنډ داسې ووایم چې تاسو کولی شئ په یو چا نیوکه هم په اسلام کې ښکاره وکئ هم یې پټه وکئ یو څوک ما ته دا نشي ویلی چې تا د یو چا باندې نیوکه په ښکاره وکړه ته ګناهګار شوې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې دغه ولور ډېر دغه کېږي ډېر زیات نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د مهر ته وبخئ د مهر ته وایي یو حد ټاکو نو یوه ښځه د مسجد د کونج نه راپورته کېږي وایي خدای او د خدای رسول ورته حد نه دی ټاکلی ته څه کاره د ټولو خلکو په مخ کې نیوکه پې کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې دا ښځه صحیح ده عمر غلط دی پس زه وایم دغه یو شی باید لرې شي چې که چېرته موږ په یو دیني عالم باندې نیوکه وکړه که زموږ نیوکه بې ځایه وي په اخلاقو دې موږ اصلاح کړي که زموږ نیوکه په ځای د دوی پیروان یا دوی خپله د اختارونو نه د ټاپو وهلو نه د جنګونو نه د دغه شي نه باید لرې شي دا اوس د استاد نوروز نه ځکه خفه شوم ما اخر کې ورته ویل که چېرته رانه خفه شوی زه بخښنه غواړم ما ته ویلې بخښنې مه کوه نو خو زه خو وایم چې خیر حداقل ګورئ زه ځان ته د اسلام دعی نه وایم پلار مې مسلمان مور مې مسلمانه اسلام او متقابل ادیان مې لوستي د قرآن عظیم الشان پوره تفسیر مې لوستی دی صحیح البخاري مې 3 ځلې ختم کړی دی زه ځان ته دیني عالم نه وایم ځکه زما کیدای شي یو ځای کې په غوسه شم کیدای شي د دعوت اصول رانه د یاده وځي زه غلطه نمایندګي د اسلام نه ونه کړم پس زه وایم د اکثره د علماو نه زړه تور دی شاید یو دلیل دا خبره ده دا اوس ستا خبرې مو واورېده نوروز صاحب خو تا بخښنه ورڅه وغوښتله اصلا محمدي اخلاق باید دغه رقم نه اوسي لکه څنګه چې ده وکړل ځکه د اسلام په چوکاټ کې باید سړی دا رقم سړی ځان جوړ کړي لکه څنګه چې نبي علیه السلام اخلاق چلول په اخلاقو باندې یو چا ته ماته ورکول په هغه رقم باندې باید سړی ځان ووسي او بل دا خبره ده چې تا چې نیوکه ورباندې کړې ده دا ستا خبره خو صحیح ده چې یوه نیوکه په پټه یي او په ښکاره یي په ښکاره د ښکاره نیوکې ګټه دا ده چې نور خلک هم د ده څخه عبرت واخلي یعنې خپل دغه کمزوري ته فکر سي اکثره داسې کسان چې دا یو کار کوي په عامه باندې کوي هېڅ دې ته فکر نه وي چې دا بیا زما به مشکل یا به دا زما تاوان وي د ده به فکر ورته نه وي یو عادي به بلي خو مګر یو بل مسلمان چې ورته فکر کوي که په پټه ورته فکر کوي یوازې به دی اصلاح سي او که چیرې په ده نیوکه وکړي په عامو یعنې ټول میډیا کې نیوکه ورباندې وکړي دا بیا دا ښه دی چې نور خلکو د نور مسلمانانو هم خپل ځان ته فکر سي خپل ودې غلطۍ ته بې فکر سي دا خو ډېر ښه والی دی دا په ده باندې دی نه که خوا به دی یا اعتبار خرابېږي دا باید دی لا په دې خوشحاله واوسي
الله دې تاسو ته اجازه دې قاری صاحب ذاکر نو پښتنه کوم قاری صاحب په خیر هر کله ته قاری صاحب یو خبره ده چې عمل ډیر مهم دی. اوس صاحب فرض کو ته پیغمبر علیه السلام په منبر ناستې، فرض کو ته ماته مولوي زما د کلي ملای مثال د خبرې ورکو، ته حرام کې ته حق نه وي، ته مطلب دې هغه کار کې چې د اسلام سره په ټکر کې دی. خو چې د پیغمبر علیه السلام په منبر باندې ته د جمعې په ورځ کې ماته حرام مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه، هغه ټول شي نه ته کې ته ماته چې زه به ستا مسلو ته توجه وکړم. که ته قرآن هم یا قرآن له منځدار کې آیات شریف هم راته وي، حدیث شریف هم راته وي، خو هغه دغه نه دا معنی لري چې زه خپله سرګټ څکم، سرګټ خو بچیانو ته هم چې سرګټ مه څکه. نو خبره ده چې عمل ډیر مهم دی. که هر عالم وي، که هر یو قاري صاحب، که هر یو دعوتګر اوسي، باید هغه شی په ځان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي په ځان باندې عملي کړي، بیا بل ته وړاندې کړي، نو هغه بیا اثر هم ډیر لري، هغه خلک بیا اوري هم ډیر، هغه زړه ته پرېوځي. او د مولانا بجلیګر صاحب خبرې چې دي ما اورېدلې هم دي، او د مولانا بجلیګر صاحب ژوند ما لیدلی هم دی په پېښور کې، ځکه زه د هغې ګاونډي پاتې شوی یم. هغه چې کومې خبرې کولې هغې په ځان ټول عملي کولې، د هغې خبرې په ما ښه لګېږي، حالانکې خبرو کې بیا دغه وي، بعضې خبرې بیا پکې داسې وي چې هغه به دغه نه وي. خو مقصد دا دی چې عمل ډیر مهم دی قاري صاحب، ځکه چې عمل دغه دی. اوس دلته په انګلینډ کې مونږ اوسېږو قاري صاحب، زه دا وایم که زه اوس وایم چې ساز ناروا دی، ټیک ته ساز ناروا دی، خو دغه فیسبوک هم ته روا ته نشي ویلی، یوټیوب ته هم روا نشي ویلی، ټیک ټاک ته هم ته روا نشي ویلی، دلته ژوند ته هم ته سل په سلو کې روا نشي ویلی، ځکه د کفر هېواد دی، د کفر قانون دی. یعنې ډېر شیانو ته باید خلک په تا باندې بدې انتقال نیسي. نو زه وایم چې غټو غټو مسایلو باندې باید موږ او تاسې وغږېږو، او داسې مسایل چې اوس راوړو چې مهربانه سیال هم داسې کړو چې کفر هم ترې جوړ کړو چې چا سیال وکړو. اوس واده دی قاري صاحب چېرته په کلونو کې یو ځل لري، پاچا صاحب یو شی دی، زه وایم زه یو شي کې بیا دغه یم اختلاف نظر لرم. زه وایم چې موسیقي متاسفانه اما تاسو سره زه همغږی یم، یو اساسي ستونزه جلال صاحب هم راغلی ښه راغلاست ورته هم، زه وایم ټول ملګري هر څوک هر کله کوی شي دخالت وکړي بحث وکړي. یو شی چې مونږ ډېره غټه ستونزه لرو، زه ورته د اسلام ټیکهداران وایم، زه بخښنه غواړم، د اسلام ټیکهداران دي رښتیني علما چې کوم دي هغوی په ټیک ټاک کې تبلیغ نه کوي، هغوی په مساجدو کې، هغوی په علمي کنفرانسونو کې، هغوی په علمي ټولنو کې ناست دي، تبلیغونه کوي چې دا ډېر اغېزناک او منطقي دي. کله چې تاسو راځئ یو چاته وایي چې موسیقي حرامه ده، پرته د دې چې د هغې په اړه یو پس منظر ورکوي، هغه انسان به خود عکس العمل ښایي. په دې کې شک نشته چې موسیقي حرامه ده، ځکه د موسیقي شر ډېر دی. تاسو په دې باندې پوهیږئ. زه د هغه علماو خلاف یم چې راپورته کیږي او درته وایي چې موسیقي مطلق حرامه ده، بدیل نه درکوي. اسلام کې تاسو د موسیقي ډولونه لرئ. که چېرته تاسو وګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماشومانو ته اجازه ورکړي چې دایره ووهي. که چېرته تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ، کله چې مکه فکر کوم فتح کوي، خپلو عساکرو ته اجازه ورکړي د دوی سره دغه چې د رقمي غورځوي شمشیر او زغرې، د زغرو او د شمشیر په واسطه دغه زغرې ټکولې او د هغې غږ نه یې خوند اخیسته کله چې هغه ځای فتح که. بنان د موسیقي ډولونه ډېر زیات مهم دي. او که چېرته ما نه پوښتنه وکړئ مخکې د دې چې زه یو چاته وایم چې موسیقي ارامه ده، زه هغو ته وایم چې موسیقي د تاسو د مغزو سره کوي څه. موسیقي ستاسو د مغزو IQ وژني یا ستاسو د مغزو د هوښیارۍ سیالي وژني. یو نفر وایي چې دا نو څنګه ډاکټر صاحب، زه مثال در کوم، اکثرا ملګري به تاسو لیدلی چې د وطن موسیقي مسافر ته پلې ده، داسې ناست دی، غرق دی، لاړ دی بلې دنیا ته، لکه پیرانو چې نیولی ظاهرا دلته دی، خو د موسیقۍ له امله دا سړی په بل ځای کې ګرځي. ځینې خلک به وګورئ چې موسیقي پلې ده او دوی ځان نشي خوروی، مطلب ځان نشي ودروی، دغه به وهي، دې ته څه وایي، اوږې به خورئ، ګردنک به وهي. ځینې خلک به ګورئ چې غمګینه موسیقي پلې کړې ده، بس ورته به یې اوښکې بې اختیاره را رواني. په اصل کې دې ته obsessions وایي چې د پیریانو نیونه ورته وایي. او د همدې د خاطره وایي چې د مسلمانانو دغه موسیقي چې د قرآن دی او د شیطان کتاب یا د شیطان موسیقي، د شیطان پیام چې کوم دی هغه موسیقي ده. نو موسیقي ستاسو مغزه د کاره غورځوي. نو یو شي کې چې ستاسو مغزو ته خطره ده، ولې باید هغه واورئ. خو که یو نفر راپورته کیږي وایي چې زه ثابتوم چې دغه کومه موسیقي زه اورم د ساینس په رڼا کې چې دا زما مغزو ته تاوان نه لري، هغه اسلام منع کړې هم نه ده. مثلا زمزمه د نعتونو، مثلا زمزمه د حمد، مثلا د وطن د پاره چې دی د شیرینو زمزمه. یو شی زه تاسو وایم، زه خوږیانو ته لاړم، زه بیا دا وروستۍ خبره مې د نور ملګرو ته وخت ورکوم. خوږیانو ته زه لاړم، یو ملګري ماته چې دی یو سندره پلې کړه چې نه دې چاپه لیدلې، قاري صاحب ته به دا معلومه وي دغه نعت،
نه د چاپه لیدلې د شپې نه د ګزمه لیدلې تا د غمجن رور جنازه لیدلې داسې یو چیاوه ترانه وه دا یې ویلې دې ته ایکو ورکړې والله د هغې نه د بهتره د هغې نه چې کوم خوند ما اخیستی د بلې شي نه مې نه دی اخیستی بنان مونږ بدیل ته فکر نه کوو په خپله چې دی ترانې صحیح نشو ویلی زمزمې ورسره لوکس نشو کوی د اسلامي اړخ نه چې دی د ښکلي غږ خلک نشو راوستی ځکه خو هغه شیطاني موسیقۍ تر مونږه مخکې دي او مونږ هغې ته چې دی لکه هغې ته مخته لاړ یو که چېرته تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ د هغه په وخت کې هغه چا به چې غږ ښه لره ولو که عیسوي و ولو که کافر و هغه ته به پیسې ورکول کېدې چې راشي مسجد کې اذان وکړي ولې د دې د خاطره چې خلک ترې خوند واخلي پس ما پوښتنه دا ده د علماو نه چې تاسو ولې په دې نه غږېږئ چې نن ولې یو انسان د قرآن عظیم الشان د اورېدو په ځای د حمد د اورېدو په ځای د نعت د اورېدو په ځای د وطن دپاره د زمزمو د اورېدو په ځای د اریانا سید سندرې اوري د دې د خاطره چې موږ علما تر ډېر حده پورې فتواګانې ورکوو خو د دې فتواګانو بدیل ته فکر نه کوو لکه پاچا صاحب چې وایي پاچا صاحب وایي ښه په ما موسیقي ارامه کړه اوس زه چې دی محفل لرم او خوشحاله یم زه به په دې محفل کې څه کوم بدیل علما نومي یا د اسلام ټیکهداران بدیل نشي درکوی په داسې حالت کې چې علما د دې بدیل درکوي تاسو د موسیقۍ اړوند کتابونه ګورئ په اسلام کې چې تاسو ته په لسګونه داسې موسیقۍ ښایي چې په هغې کې تاسو خوشحالي لمانځی شئ په هغې کې تاسو د خپل وطن مینه هم چې دی خړوبولی شئ په هغې کې چې دی تاسو شعر و شاعري هم کوی شئ دا بونیری صاحب څوک پیژني د واقعیت وایي دغلته ملګري ناست دي قسم دې وخوري د بونیري صاحب یوازې شعرونه چې په خپله خوله یې وایي د اکثرو ډولو ټپاقو نه خوند نه کوي ولې چون اشعار معنا لري زه وایم دغه مسایل لږ باید عام شي زه دیني عالم نه یم اما دیني علما باید دا زده کړي او که یې نه زده کوي نو کله کله پرې نیوکې کوي ډاکټر صاحب زه د یو مولوي صاحب دین محمد چې په کابل کې ناست دي هغه ګوره دا بعضې خبرې باید دلته موږ وکړو او قاري صاحب ذاکر موږ سره دا خبره هم بدرګه کړي هغه وایي چې څوک اروپا ته لاړ شي په کوټه کې بندېږي او بېادبي چې زنای ورسره نه کړي جلۍ ورسره چې یو څه مهربان هغې ته ویزه نه ورکوي ګوره دې خبرې ته اوس دا خبر نه دی چې په لندن کې څونه جومات زه تاسو ته یو جومات باندې ما دوه درې ویډیوګانې ښیم دلته درته لږ پلی کومه چې دا جومات چا جوړ کړه یو شی دی کموال صاحب زه دا وایم لار به باید ورته وښایو مثلا هغه ملګري چې څه شی ویلی دي نه به یې وایي او ویډیوګانې به یې نه پلی کوو موږ به پرې پرده خبره دا ده کاموي صاحب د تا د لایف اصول ما ته چې دی ډېر ګران دي او زه غواړم هماغه د تا لار تعقیب کړم اوس هغه سړی نشته دغه استاد نوروز په اړه که دا اوس هر ملګری نظر ورکړي زه یې معنی کېږم چون د ورځې په پای کې هغه زموږ ورور دی هغه نیک کارونه کړي مونږ هغه ته احترام لرو جنگ به هم کېږي باز به هم کېږي چغې به مو ویل کېږي خو د ورځې په پای کې به سره مخ کېږو او چې مخ شو زه به اول ورته وایم چې شینواری را باندې وخوره نو هو که کوم ملګری نیوکه به په کوو که کوم ملګری نه یي خیر دی جلال صاحب مهرباني بیا قاري صاحب بیا قاموال صاحب زه تاسو ته وخت درکوم السلام علیکم ډاکټر صاحب کموال صاحب قاری صاحب په دې هیله چې اختر هم په خیر تیر کړی او ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یم یو وخت کې د ما یو لایف هغه خاص ځانګړی کړی ما د موسیقي لپاره او بیا نوروز صاحب هم راغلی و جوهري صاحب هم تاسو هم وایي ډاکټر صاحب فکر کوم بیا کموال صاحب تاسو هم راغلی اخر کې نو هلته ما د باس هم په موسیقي کو په حلالوالي او په حراموالي هم کو هغلته یو خبره دا وه چې ما نوروز نه پوښتنه وکړله مال چې غزالي چې دا په خپل کتاب احیاء العلوم کې موسیقي حلاله ګڼلې ده بل دا چې په پاکستان کې یو جید عالم ده ډېر غټ عالم ده نوم یې رانه هیر سو اوس په امریکا کې اوسېږي هغه موسیقي حلاله ګڼلې ده او ورته ډېر علما دي چې هغوی موسیقي بالخصوص د بسر قرضاوي چې د هغه موسیقي حلاله ګڼي نو آیا دا حلاله ده او که حرامه ده نو هغه مطلق حرامه کړل او بغیر له ریفرنسه دماغ خپله قناعت ونه شو ځکه چې ډېر غټ علما هغه ته حلال ویلو بیا په اسلامي فلسفه کې چې موږ ګورو ابو نصر فارابي چې و ډېر غټ عالم و هغه خپله د موسیقي استاذ و هغه قسمه موسیقي خپله غږول هم هغه